په ودونو کې چې کوم رواجونه کېږي یا په نکاحونو کې چې کوم رواجونه کېږي، او د دې د وجې نه چې نن مسلمانان هر یو سړی دا خبره کوي یاره دا خبره صحیح ده چې غلط کار دی، خو څه وکړو بس. الله په قرآن کې فرمایي والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. الله او رسول ډیره لایقه ده که دا خلک ځان ته مؤمنان وایي، الله خوشحاله که، رسول خوشحاله که. د خلکو د خوشحالولو سوچ مه کوه چې ځان ته مؤمن وي. معاویه رضی الله تعالی عنه یو ځل عائشه ته فرمایلی ای مورې ما ته یو نصیحت وکړه او لنډ نصیحت راته وکړه. زموږ مور عائشه ورته دا ټکې ولیکه، ویل د الله د رضا سوچ کوه، د خلکو په خفګان کې خلک دې خیر دی ټول خفه شي خو چې الله خوشحاله شي، او دا خلک به د نبی ټول خوشحاله خیر. خو ویلې دا چلونه کې بچیا چې د رب العالمین د خفګان سوچونه کې د خلکو په رضا کې چې ته وایې چې بس چې الله دې خفه شي خو چې خلک خوشحاله شي. والله که ځان ته مؤمن وې دې خبرې ته سوچ وکړه ستا رسول او زما رسول څنګه ژوند تېر کوي. عمر بن الخطاب یو ځلې علي ته ویل ای علي زما زړه دا غواړي چې د رسول الله په نسل کې مې خپلوي وشي. ویل څوک؟ ویل امامه. ویل صحیح ده، دا خبرې په صحابهو کې نه وي، دا د دې رواجونو بوجۍ دا خبرې کوي چې دا به څنګه چلي او دا به څه کیسه کیي. علي رضی الله تعالی عنه ته ویلي خبره کومه صرف دومره وه چې زه به یې د خوالت ته راولېږم که ستا خوښه شوه بس زه به یې دله په نکاح درکړم، بس زما د طرف نه ما په نکاح درکړې ده. په نکاح باندې چې راویلېږله ویل لاړ شه امیر المؤمنین دې غواړي څه کار دی. امامه په دغه وخت کې په عمر کې کمه وه، دومره غټه ښځه نه وله. نو عمر ویل څه څادر یې وله ورکړی، ویل دا عمر لویسه. هسې هغې ته یې داسې خبره نه کوله چې قصه سره. عمر چې کله امامه ولیدله نو امامې ته یې ویلې ویل پلار ته دې ووایه چې دا څادر زما قبول دی، بس خبره څه وه بس دقه نکاح وه بس. او دی وجنه عمر به خلکو ته یو ځل په منبر باندې را تقریر وکړ، ای خلکو الا لا تغالوا فی صدقات النساء. زه درته یوه خبره کوم، ویل د ښځو دا مهرونه چې دومره زیاته دا 15 تولې دي او دا 10 تولې دي او دا 3 تولې دي او دا 20 تولې دي، دا مهرونه دومره مه زیاتوئ. که دا د عزت خبره وي یا د دین خبره وي، د الله نبی په دې خبره باندې ډېر حقدارو. د الله نبی یوه ښځې سره چې نکاح کړې ده نو د 200 کیو نه زیات یې روپۍ په مهر کې نه دي مقرر کړي. د الله نبی د عایشې سره چې نکاح کړې ده، د ام سلمې سره چې نکاح کړې ده، حدیث کې سیر اعلام النبلا کې د ام سلمې د نکاح قصه راغلې ده. ام سلمې سره چې کله د دې خاوند وفات شو د الله رسول ام سلمې ته ویلې زه د سره نکاح کومه. ویل د الله رسول زما خو سړي خپلوان نشته. نبی صلی الله علیه وسلم ویل ستا زوی شته دی، زوی ته دې ووایه چې ستا نکاح زما سره وکړي. نو هغه زوی ویل یا رسول الله څه شی به په نکاح کې ورکړې؟ د الله رسول ویل چې ما په نکاح کې عایشې او حفصې او دې پلانکې او پلانکې ته مې چې څه په مهر کې ورکړې. ویل څه دې ورکړې؟ ویل یوه کاسه وه او یوه بستره وه او یو میچن، په هغه حدیث کې د میچن ذکر، بس دغې د هغې مهر او دغې سامان. ویل نور څه ته څه ضرورت دی؟ بس هغه ویل صحیح ده د الله رسول ما دله په نکاح درکړه. بس سامانونه دا نه و چې دومره سامانونه یې وکړه. دا خبر یاد ساتئ. حدیث کې د الله نبی داسې خبره فرمایلې ده چې کومه نکاح کې معونت کمی، کومه نکاح کې دا تکلیفونه کمی، دا رواجونه پکې کمی، د الله نبی داسې خبره کړې ده دا د ټولو نه د خیر او د برکت نکاح یې لږ. ان اعظم النکاح برکه ایسرها معونه. د ټولو نه برکتي نکاح هغه چې هغه کې دا تکلفات کمی، دا رواجونه او رسمونه پکې کمی لږ. اوس وخت کې خلک د هر چا د دې ودونو د ښکته ملک ځانله رواجونه یي، زموږ د ملک ځانله رواجونه یي. اول لکه زه دې خبرې ته کله حیرانه شمه، آیا په کوم حدیث کې داسې شته چې د الله نبی چرته د خلکو نکاحونه لتلی دی چې محمد رسول الله راشه او موږ له نکاح وتړی؟ زه دې خبرې ته حیران یم. دا چې رواج نه وي نو دا څه خبره ده چې ته خپله لور په نکاح ورکوې؟ نو مسلمانه تا د اوسه پورې دا خبره نه ده ذکر چې نکاح باندې خپله لور خلک څنګه ورکوي. دا خبره دا رواج دی ورونو، دا د نبي طریقه نه ده.
دا څه پیغمبر داسې نه کړی. د الله نبي زما په علم کې ما ته داسې نه ده معلومه چې د الله نبي سوا د خپلو لوڼو د علاوه چرته د چا نکاح له تلی چې د الله پیغمبر راغی د خلکو د پلانکي سړي د لور نکاح له د الله پیغمبر ولې نکاحونه تړي. ستا چې لور ده د الله نبي داسې موږ ته ویلي لا نکاح الا بولي، نکاح چې تړي ولي به یې تړي، پلار یې دی، ورور یې دی، زوی دی وغیره چې هر څوک یې ولي وي حقه به ولې نکاح تړي. دا خبره یې کړې ده، خدای یې پکې چرته هم نه دي ویلي چې دې له به مولي صاحب راولي او دې له به پلانکي صاحب راولي. لږ او بعضې خلک به تا ته وایي کاسې نه که نه د زما دې نکاح کې د برکت دپاره ته راشه، پته نه لګي دا د برکت دپاره پیغمبر د چا نکاح له ولې نه تو لګ چې یو سړی د نبي طریقه ځان ته مسلمان وایي، تا ته د دې پته نه نکاح څه ته وایي. بس یو دوه ټکي دي نکاح بس آسان ټکی دی. د خپل لور مې په نکاح درکړې او هغه به وایي چې ما په نکاح قبوله کړې او مهر یې دومره دی. بس دغه دوه ټکي نکاح نه نکاح څه داسې نه چې ګنې چېرته ګران کار دی ګنې چې د دې دپاره مدرسه کې داخلي ته ضرورت دی. لږ رواجونو هلته پکې د خلکو یو سوچ دی، بل والله اعلم. دا علما دا خبره ولې نه کوي خلکو ته چې عوامو په خپله دا نکاحونه تړی. دې کې بل رواج دی اصل کې هلته د ملا د صاحب دپاره 1000 او 2000 روپۍ ورکول غواړي او کله کله پکې وایي پلانکې غټ مولي صاحب د پلانکي صاحب نکاح یې تړلی. زما مقصد دا رونو د الله نبي جومات کې داسې ناستو یوه ښځه راله ویل د الله نبي ما خپل ځان تاله په نکاح درکوي. د الله نبي ډېر حیاناک سړی و، بس څه ورته ویلی هم نه شو دې ښځې ته چې زه درته څه ووایم. بس د الله نبي دومره وکړله دې ښځې ته څه ونه ویلې. یو سړی صحابي پاڅېد د الله رسول ته ویلې د الله نبي که ستا نه یې خوښه ما دې په نکاح راکړه. د الله نبي ورته ویلې تا له به په نکاح درکړم خو څه شی به وله ورکړې. هغې ویل هغه سړي ویل زما څه خو څه نشته د الله رسول، دا یو لنګ مې دی. نو د الله رسول ورته ویل دا یو لنګ چې دی دا که ته هغې له ورکړې ځان له به څه کې لږ ویل کور کې لکه یو ګوته هم نشته د وسپنې ګوته. ویل یو ګوته د وسپنې وګوره. هغه ویل د الله رسول یوه ګوته د وسپنې هم راکه نشته. د الله نبي ویل قرآن درته یاد دی؟ ویل ما ته پلانکې سوره ویل ښه درته یاد دی؟ ویل ویل دقه سبق ورته وو په دقې په بدل کې مې په نکاح درکړه. بس خبره ختمه شوه. دومره خبرې نه وې، دومره تکلفات نه و. د نبي طریقه کې والله د دنیا او د آخرت خیر دی. بس دا رواجونه ډېر ځینې داسې رواجونه دي نو په هغې کې موږ د یهودو او د نصاراو سره مشابه شي. یهود او نصارا چې کومې خبرې کوي کومې طریقې په ودونو کې کوي دې خبرې ته کله لږ سوچ وکړه. نن چې په ودونو کې دا تصویرونه او ویډیوګانې جوړېږي لږ آیا دا ستا د نبي طریقه ده؟ آیا دا چرته د ابوبکر او د عمر طریقه ده؟ آیا دا چرته امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام مالک دا خبره کړې ده؟ والله یو هم دا خبره نه ده کړې. خو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي کوم ځای کې چې تصویرونه ایستل کېږي د الله نبي وایي په داسې مصورینو باندې د الله لعنت ورېږي په داسې خلکو باندې. او په دغه ځای کې دومره کارونه غلط کېږي. ښځې او سړي د نکاح په وخت کې د واده په وخت کې د یو بل سره اختلاط. حال دا دی پرده فرض ده. دا خبر اگر کستا ډیر مقرب وي چې محارمو کې نه وي د هغه نه پرده کول فرض دي. صحیح حدیث کې راغلي د الله د نبي واده زینب سره واده وکړو، خلکو له ډوډۍ کړې وه خو تر دغه وخته پورې د پردې حکم نه و راغلی. چې کله خلکو ډوډۍ وخوړله بس خبره ختمه شوه. د الله نبي پاڅېدو دا یې سوچ چې دا خلک ټول پاڅېږي. حیا د وجې نه چاته خبره نه شوه کولی رسې. د الله نبي داسې لال راغی خو یو څو کسانو ځینې خلک راسي چې واده له لاړ شي نو بیا هلته ناستې پرلتې والی. لکه قرآن کې دا حکم راغی چې آینده دپاره چې کله د ډوډۍ دعوت دله څوک درکړي ډوډۍ نه مخکې مزه او کله چې ډوډۍ وخورئ نو الله په قرآن کې دا خبره کوي بیا ځئ خپله لار ووایي بیا مه ایسارېږئ د ګپ شپ دپاره. ولې خلکو ته کور کې تکلیف رسېږي. لږه دا اولنۍ ورځ ده د واده. د دې سره دومره ښځې دا کم دین دی؟ آیا دا په حدیثو کې چرته دی چې د ناوې سره مثلا 3 ښځې خلکو ته څوک ته ډنګ وي او څوک ته څه نومونه وایي؟ آیا دا چرته په حدیثو کې راغلي؟ حدیث صحیحه د بخاري کې داسې راغلي. زموږ مور عایشه فرمایي وایي ما په منډې چغ باندې لوبې کولې. مور مې راله او مې رومان زه د لاسه ونیولم راځه چېرته ځو نو لاره کې اوبه وي
په لاره کې په اوبو باندې لاله مخ وینځو او کور ته یې ورننه ایستلم ویل چې هو دا عایشه ستاسو ښځه ده او بېرته مې مور راله واپس کور ته. داسې پکې قیسې نه وي چې دا دومره او دغه ښځې چې اکثر هلته د واده په کور کې سوا د جګړو سوا د ګناهونو نه نور سوا هېڅ هم نه کوي. لږ زما مقصد دا دی که رښتې د نبي طریقه څوک وایي او دا خبر یو سړی کوي چې محمد رسول الله محمد د الله رسول دی هغه چې څرنګې خوشحالي کړې او څرنګې غم کړې. اقبال یو شعر وایي خو دې شعر ته چې سړی سوچ وکړي اقبال یو شعر کې وایي ډېر ښایسته شعر وایي او زمونږ استاذ محترم علامه عبدالسلام به په بیان کې کله کله هغه به ویلي دل میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کے تمہیں پاس نہیں. نه دې په دې زړه کې څه سوچ شته نه دې په دې روح کې څه احساس شته د محمد رسول الله د هغه د طریقې د سره دې په دې زړه کې څه قدر نشته دی چې زما نبي څرنګې په دنیا کې ژوند تېر کړی و. او دا خبرې مه کوه چې دا خو زما او ته څه ثواب نه دی ویلی. قرآن کې الله فرمایي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. ستاسو پیغمبر چې تاسو له څنګه ژوند درکړی هغه شانته هغه چې د څه نه منع کړی وی دغه پیغمبر په باره کې الله وایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. د دې پیغمبر په ژوند کې یو ښایسته نمونه ده هغه چې څنګه ژوند تېر کړی دی. هغه خدیجې سره نکاح کړی سعودي سره کړی د عایشې سره کړی د زینب سره کړی ماریا سره کړی ریحانې سره کړی د دې ټولو بیبیانو سره چې هغه په کومه طریقه نکاح کړی هغه طریقه را خپله که که ځان ته رښتې د رسول الله امتي وي. یوازې په ودونو کې نه والله ودونو کې خو یوازې رواجونه نه دي دومره ګناهونه په ودونو کې کېږي. دا ډمان غږول دا ډمې راوستل آیا دا چېرته دا ستا د نبي طریقه ده؟ ته ځان ته چې مسلمان وې آیا ستا نبي چېرته ډمې په ټول عمر کې ګډولي دي؟ آیا ستا نبي چېرته واده له په ټول عمر کې ډمې راوستي دي؟ آیا دې لپاره امام ابوبکر یا ابوبکر عمر عثمان چېرته داسې کار کړی یا یې داسې چېرته لوبې غږولي دي چې ډېګ راوړه او پټاس خلاصوه او ټکې کوه او د دې د وجې نه ټولو مسلمانانو ته تکلیف رسوه. والله که دا زما د نبي طریقه وي زما نبي داسې وایي چې مسلمان خو هغه ته مسلمان وایي چې بل مسلمان د ده د لاس او د ژبې نه په امن باندې پاتې شي. ټوله شپه دې ته داسې ودونو له به صحابه کرام نه تلل چې د نبي د طریقې خلاف به پکې کېدو. قسم به خوړ چې والله که دا ډوډۍ وخورم. زما د نبي طریقه هم دا وه چې په یو ځای کې به تصویر ولیدو اگر که خپل کور به یې ولې نه و. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي په دروازه ودرېدو کور ته نه راننوتو ما ویل یا رسول الله توبه وباسم څه غلطي مې کړې ده. ویل دې پرده باندې چې دا تصویر دی دا تصویر په دې دی دا ولې